د پیښور په چترالي بازار کې تبلې د پاسه مساله لګولو په وخت د موسیقي آلات جوړونکي احمد علي استاد د تبلې سر برابرولو په وخت وویل د پیښور روایتي کلتوري موسیقي د خپل ځانګړي خوند له وجې د پښتنو د هر حجرې ښایستو، خو اوس د جدیدي ټکنالوژۍ له وجې دا روایتي موسیقي ورځ په ورځ کمیږي. دا زموږ یو کلچر دی او زموږ دا میشن دی چې موږ خپل کلچر چې کوم دی دا ژوندی. افغانستان چې کله خو حالات د هغې خراب شو، د هغې کسان دلته راغل، هغې پکې ځان له کارونه مارونه وکړو، بیا هغوی بیا لاړل واپس، نو دې زموږ کار باندې کافي اثرات پرېوتل. اوس دوکانونه هغه حساب دی اکه دوکه دوکانونه پاتې دي چې کم زموږ حساب زموږ کانټینیو چې کم کسان دي هم هغوی کار کوي لګیا دي. د موسیقۍ د سرونو سره د غږ جادو جوړونکي هنرمند محمود علي وحدت نیوز سره خبرو په وخت وویل چې اول به د خیبر پښتونخوا په شمول قبایلي سیمو کې د ودونو نه یو میاشت وړاندې د روایتي موسیقۍ محفلونه راجوړول کېدل، څه سره به چې د فنکار او د پښتنو حجرې آبادې وي، خو نن ډي جے د روایتي موسیقۍ خوندونه پیکه کړي دي. هغه خلک نشته صاحب، چې کوم هغه مخکې خلکو دا واده نه مخکې هغوی به پروګرام کولو، یار فنکارانو به راتله تاسو ته یو میاشت مخکې به بوکینګ شوی چې ستاسو پروګرام دی یا بل چا که نه موږ به تلو چې استاد جي نن زموږ پروګرام دی، نو ستاسو څومره فیس ده. هغه ټایم کې 200 روپۍ ډېر څیز، نو هغوی به موږ له 50 روپۍ به بیا نه که چې باقي به هلته نو به موږ داسې تلو. خپله تبله سر ته برابرولو په وخت د پیښور سره تعلق لرونکي امسیر خان وویل چې اوس د الکترونیک موسیقۍ وخت دی. د فلمونو او غانو البم جوړولو کې ډیر کم د موسیقۍ آلات کارول کیږي چې له وجې د ډیرو فنکارانو د ګټې وټې ذریعه متاثره شوې ده. موسیقي خو بس داسې ده چې بس وخت سره خبرې دي، لکه اوس اکثر ډي جي ډېره زیاته شوې ده که نه، مختلف ودونو کې لکه پروګرامونه داسې لکه هغې نشته دی که نه، او بس لګیا دي بس ځو راځو لکه پروګرامونه کم ځو راځو. موسیقاران وایي چې هغوی د روایتي موسیقۍ سره مینه لري، که هر څومره جدیده موسیقي راشي خو هغوی به خپل فن ژوندی ساتي. تبله، رباب او منګی د پښتو موسیقۍ مهمه برخه ده، د کومو د بیا جوړولو لپاره چې په پیښور کې د شمار څو استادان پاتې دي. د کیمرامین محمد خالد سره کاشف عزیز، وحدت نیوز، پیښور.